ملګرو څوک چې د پلپاین د جینکو سره خبرې کوي د هغو به بیا دا انجام وي. یو پولیس افسر، تاسو هغه په سکرین باندې کتی شئ چې دا د پولیسو یو افسر دی. دې داسې چل کړی دی د هر ځای اوس جینۍ ده، اوس پته یې نه لګي، خو زه تاسو ته د جینۍ تصویر هم ښیم. د کمې جینۍ چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا ده. د دې سره یې داسې چل کړی څه خبرې اترې کړي. د هغه خبرو اترو نه پس دا په خپل منځ کې وران شوي دي، او تر دې پورې چې بیا ورته دا جینۍ وایي چې ته ماله پیسې راولېږه. که پیسې دې راونه لېږي نو تا سره چې ما سره کومې په ویډیو کال باندې خبرې کړي دي، نه علاوه نور کم تصویران څه دې راسینډ کړي دي، نو هغه به زه په فیسبوک یا د سوشل میډیا د بلې لارې په ذریعه شیر کړم. نو دې سړي ورته هغه انکار کړی دی، او اخر یې بیا داسې چل کړی دی لکه تاسو کتی هم شئ، لکه یو تصویر هم نه دی، دومره ډېر تصویران دي. که تاسو دې ته وګورئ لکه 5 منټ 16 سیکنډ ویډیو یې ترې هم کړې ده. تاسو کتی شئ دا ورته پکې څه قسمه سټایلونه نخرې څه کوي. دې نه علاوه دې ته تاسو وګورئ، د بلې ویډیو ته وګورئ، یعنې ډېر چې کوم دی داسې کپړې هغه هم ایستي دي، او هغه کوم تصویران او ویډیو چې دي هغه جینۍ ترې ریکارډ کړي او اوس یې هغه شیر کوي. بلکې دا پکې هم وایي چې ما یو خپل نمبر درکړی دی او تاسو په دې باندې د باقاعده کوم ویډیو او نور څه چې دي هغه غوښتی شئ. خو که دلته موږ راشو نو د دې کم نمبر چې دی هغه پاکستانی دی داسې ښودلی کېږي. تاسو په دې کې نور کتی شئ، یعنې نور کم ویډیو چې دي تصویران چې دي هغه هم لاندې ښکاري دا دي. نو داسې چې کوم دی هغه نه دي کول پکار. که موږ وګورو زموږ زیات پښتانه ورونه هغه داسې دي یا د پلپاین جینکو سره یا نور داسې د یورپي ملکونو جینکو سره خبرې اترې کوي، بیا د هغې کومه نتیجه چې د هغه بیا په دې رنګ کې راوځي، یعنې په ځان باندې پویه نه شي، په هغه ګرمه کې راغلي وي، کم حرکت چې وکړي یا ورته څه ویډیو کال وکړي داسې زیات تر کپړې ورته وباسي، ځان هغه ورته هلته ځان ښیي، دلته ورته دا ځان ښیي، نو د بیا کومه نتیجه چې راوځي هغه بیا ډېره زیات افسوسناک وي. بیا په خپل کار باندې هغه ډېر زیات پښیمانه وي، خو څه ترې نه کېږي. یعنې تاسو چې کوم دی دې پولیس افیسر ته تاسو وګورئ، یو ډېر زیات لکه څونه خدمات د ده په پولیسو کې به وي هغه به هم ستاسو وړاندې وي. دې نه علاوه نور کم لکه بلکې یو غټ افسر هم دی، کوم ګلونه مولونه چې دي هغه ورته هم لګېدلي دي، خو کم کار چې ورسره شوی دی نو هغه ډېر زیات غلط دی. اوس پته نه لګي چې آیا دا آی ډي څوک استعمالوي، د آی ډي والا یا بلیک میل کوي، که هر څه دي، خو کم قصه چې دا هغه ډېر زیاته غلط سیټ ته روانه ده. دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه، امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره.